السلام علیکم دوستانو. نن 24 جون د 2025 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نتنیاهو سره په خپلو خبرو کې ویلي دي نور به جګړه نه وي ځکه چې ایران کمزوری سوی ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادعا کړې ده چې ایران او اسرائیل د اوربند پریکړه کړې ده. ټرمپ د اسرائیلي صدر نتنیاهو سره په خپلو خبرو کې ویلي دي نور به جګړه نه وي ځکه چې ایرانیان اوس کمزوري سوي دي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټولنیزو رسنیو باندې په ټروت سوشل میډیا له لارې یو بیان خپور کړی دی او ویلي دي ټولو ته مبارکي وایم. ایران او اسرائیل د پوره اوربند پریکړه کړې ده. ډونالډ ټرمپ زیاته کړې ده په راتلونکو 6 ساعتونو کې به ایران او اسرائیل خپل روان ماموریتونه بشپړ کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي اوربند به د ایران لخوا نه پیلیږي او د 12 ساعت په ختمېدو سره به اسرائیل هم خپل اوربند پیلوي. 24 ساعته وروسته به دا جګړه د 12 ورځنۍ جګړه بلل کېږي په رسمي ډول به پای ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ دا هم ویلي دي دا اوربند به موده کې هر اړخ له یو او بل سره سوله ساتي او درناوی به کوي. زه دواړو هیوادونو ته مبارکي وایم چې د دې جګړې ختمولو لپاره یې زړورتیاوې او هوښیارتیا وښودله. نو دوستانو نن به د ایران او اسرائیل ترمنځ دا جګړه پای ته رسیږي. 12 ساعته یې وخت ورکړی ده ایران ته چې په 12 ساعتونو کې به ایران د اوربند غږ کوي چې 12 ساعت ختمیږي نو بیا به اسرائیل اوربند پیلوي. نو دوستانو دې جګړې ته او د ډونالډ ټرمپ دغه تازه بیان ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ او نن او سبا په 24 ساعته کې به دا جګړه پای ته ورسیږي یا د دې وی چې دغه جګړه له 12 ورځو راهیسې جاري ده. پرون هم اسرائیل په ایران باندې حمله کړې وې چې 6 مهم ایرپورټونه یې ویستي وو خو ایران په ځوابي کاروایی کې د دوی یوه الوتکه په آذربایجان کې غورځولې وه او نورو یې ډیری حملې په اسرائیل مین خاص ښارونو باندې کړې وې چې پکې 80 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د دغو حملو بعد بیا امریکا صدر ډونالډ ټرمپ یو بیان جاری کړ. په دې بیان کې وویل چې اسرائیل او ایران به اوربند کوي. په دې اوربند کې به موږ همغږي کوو او په دغه اوربند کې به له دوی سره د سولې لپاره مدد کوو. نو 24 ساعته یې ورکړي دي. په دې 24 ساعته کې به اوربند کېږي جګړه به پای ته رسیږي. نو د اسرائیل او د ایران دغه اوربند ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ نو د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ. زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ ځکه چې تازه معلومات به تاسو ته په دې چینل باندې اپلوډ کیږي. نو تر نورو تازه معلوماتو الله حافظ.